او مشر میلمه زمونږ ګران غلام خالد مجبور صاحب دی. شاهي صاحب راغلی دی ډېره موده پس، ډېره موده مې ترنم نه دی اورېدلی. خواهش مې دی چې د شاهي صاحب نه ترنم واورو او مستجاب شاهي صاحب ته خاص کوم چې هغوی خپل کلام زموږ سره په ترنم کې شریک کړي. مستجاب شاهي. ډیره مننه، ډیره شکریا. اول خو مجبور صاحب یو داسې کلام وړاندې کوم د صدر صاحب په اجازه سره. په یوه ودرېږه خویونه د بڼو وښیه، په یوه ودرېږه خویونه د بڼو وښیه، ماته دې زد وښیه، ماته دې پښتو وښیه. په یوه ودرېږه خویونه د بڼو وښیه، ماته دې زد وښیه، ماته دې پښتو وښیه. چې حرارت جذب کوم تاو پې د زړه سړوم، چې حرارت جذب کوم تاو پې د زړه سړوم. قابو کول راته عشق د لمبو وښیه. ډېره مننه. چې حرارت جذب کوم تاو پې د زړه سړوم، قابو کول راته عشق د لمبو وښیه. او خولې پېږدي خو چې ترزي خالونه څنګه درومي، خولې پېږدي خو چې ترزي خالونه څنګه درومي، راته یې نښې په نازکو اننګو وښیه. خولې پېږدي خو چې ترزي خالونه څنګه درومي، راته یې نښې په نازکو اننګو وښیه. او فیض ګل په مخ څنګه شبنم زغمې ورته یمه حیران. عطا صاحب ګل په مخ څنګه شبنم زغمې ورته یمه حیران، رشته په خپلو کې د اور او د اوبو وښیه. ډېره مننه. ګل په مخ څنګه شبنم زغمې ورته یمه حیران، رشته په خپلو کې د اور او د اوبو وښیه. ډیوې د پوهې ورله ورکه ورته لار نیغه کا، ډیوې د پوهې ورله ورکه ورته لار نیغه کا، روښانول ورته د جهل د تیرو وښیه. او چې د شاهي لمن ښه ووینځي ترې واړه بوځي، چې د شاهي لمن ښه ووینځي ترې واړه بوځي، زهد وینځل ورته داغونه په توبو وښیه. ډېره مننه.